أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون وأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. صدق الله مولانا العظيم. ولقد خلقنا او بشکا پیدا کړل مونږه فوقکم ستاسو د پاسا 7 طرائق اسمانونا وما كنا او نو مونږه عن الخلق د خپل مخلوقنا غافلین غافلا وانزلنا او نازل کړي مونږه من السماء د اسماننا ماء اوبو بقدر فاندازا فاسکناه پس زای ورک مونږه دیتا فل ارض پزمکه کې وانا او بیشک مونږه علی ذهاب فلرکولو به ددیهم لقادرون قادر یو فانشأنا بیا پیدا کړل مونږه لکم تاسو د پاره به بدی سرا جناتن باغونا من نخیل د کجورو و آناب او د انګورو لکم فیها تاسو د پاره پدې کې فواکه میوی دی کثیرتن ډیره ومنها او د دینا تأکلون تاسو خوري وشجرتن او یواؤنا تخرجو چراوزی من تور سیناء د تور سینانا تنبوتو اغا راټوکیږي بالدهن پتیلو سرا وصبغن او سالن سرا للآکلین د خوړونکو د پاره وان لکم او بیشک تاسو د پاره فل انعام په چار پایانو کې لعبرا عبرت ته نسقیکم مون سکو تاسو ته مما داغي سنا فی بطونها چې د دوی په خېټو کې دي ولکم فیها او تاسو د پاره پدې کې منافع کثیرة فائدې دي ډېرې ومنها تاکلون او بعض د دینا تاسو خوري وعليها او پدې باندې وعلى الفلك او په کشتو باندې تحملون تاسو سورول شي. سورہ مؤمنون لومبای رکو دې ځکه مکمل شو ولسم نمبر آیت نو اهل دویشتمه پورې نننی درس کې شامل دی آیاتو کې الله رب العزت د توحید دلیل بیا داغه دلیل درې حصے هغه بیان شوی دي یا مونږ دا ویل شي چې درې دلایل بیان شوي دي
یو دلیل خدا دے چې الله تعالی اسمان پیدا بیا دویم دلیل چې دغه اسمان نه الله رب العزت وبراو ورول اسمان نه مراد دلته بلندی ده یعنی د اوچت ځای نه یا د اسمان د طرف نه الله رب العزت وبراو ورول او دریم دلیل بیا دغه اوبه چې ځمکې ته ورسېدي نو د دې نه مختلف فواید هغه الله رب العزت جاری کړي بعض اوبه هغه ذخیره کړي بعض چې کوم اضافي اوبه وي هغه ځمکې راښکلي بعض چې نو هغه د نهرونو د نالو د دریابونو حصہ جوړه شو او د دې اوبو په ذریعه سره الله رب العزت قسمه قسم میوجات فصلونه غلې او دې سره سره ساروي هغه ستاسو لپاره په دې ځمکه باندې هغه جوړ کړي دي چې دا ټول ستاسو د خدمت لپاره دي نو هغه الله چې دا ارس پیدا کوونکی دی دا هر څه په خپل قدرت کې لرونکی دی او تاسو ته دا مختلف فواید رسونکی دی نو بیا قربانی هم د هغه په نوم باندې کول پکار دي سجده هم هغه ته لګول پکار دي غوښتل هم د هغه نه پکار دي دعا هم د هغه حق دی رکوع هم د هغه حق دی مشکلاتو کې اسانتیا هم د هغه نه غوښتل پکار دي د رزق کوشایش او فراخي هم د هغه نه غوښتل پکار دي د مشرکینو بشانته په در در کې د هغه حق نه دي تقسیمول پکار د اولاد غوښتو د پاره جدا بوت ته د باران غوښتلو د پاره جدا بوت رزق کې کوشایش او فراخي د پاره جدا بوت نه داسې نه دا هر څه هغه یک یوازې جوړ کړی دي او تاسو د پاره جوړ کړی دا هر څه ټول کائنات دا انسان ستاسو د پاره ستاسو خدمت د پاره او تا نه صرف یو مطالبه ده چې د الله بندګي وکړه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون دا انسان او د پیریان د پیدایښ مقصد هغه د الله رب العزت بندګي کول د الله په حکم سره خپل ژوند تیرول حلال حرام کې د هغه حکم ته قتل پکار نړمبي آیت کې الله تعالی وی ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق مونږه تاسو د پاسه و اسمانونه پیدا کړی طرائق دا د طریقه جمع ده او دا اوچت ځای ته وي یو مطلب کې یو اوچت ځای ته وي نو چونکه اسمانونه اوچت دي انسان د سر د پاسه دي نو ځکه لیدا طرائق ویل شي او دویمه معنی دا هم کېږي چې طریقه دا چې نو لارې ته ویل شي او چونکه اسمانونو کې د فرښتو د تلو او د راتلو لارې دي اسمان نه کته را کوزېدل او بیا کته نه اسمان ته تلل نو ځکه هغې ته طرائق ویل شي وما كنا عن الخلق غافلین یعنی دومره اوچت او لوی مخلوق پیدا کوونکې مونږ یو او مونږ د دې نه غافل هم نه یو بلکې کم مخلوق چې مونږ پیدا کړی دی د هغې خپل مخلوق مکمل خبرداری مونږ ته تر دې پورې چې توره شپه ده تیاره ده او تور غر دی او په هغې باندې یو تور میږی روان دی تور میږی چې انسان ته نشي ښکارېدی او معمولی غونته کې نری غونته کې نو الله رب العزت ته د خپل مخلوق باره کې مکمل معلومات دي چې دې وخت کې هغه کم ځای هغه ته ګوري هم ویني هم بلکې د هغه د قدم کم چاپ دی کم کشار دی کم آواز دی هغه هم اوري او د دین هم زیات عالم دی علم والا دی د هغه میږي په زړه کې کم خیال راځي هغه هم د الله په علم کې نو داسې کم علیم بذات الصدور ذات دی هغه صرف د دې لایق دی چې د هغه عبادت وکړي شي دویم دلیل کې الله تعالی د اسمان نه د اوبو راورولو
باره کې ارشاد فرمای فاسکننا فی الارض وای مونږ بیا دی له زمکه کې ځای ور او مونږ چې سور راو ورون بقدرین یو اندازې سره هغه دومره چې د انسان او د څاروي چې څومره ضرورت هغه پوره کی او دینه کم اضافي نو هغه بیا یا خزمکه ځان تراخ کی یا دینه علاوه چې هغه مختلف وادیانو کې هغه راجم شي او د هغه نه بیا داسې هغه ته لارې جوړې شي چې هغه کې هغه بیا دریاب ته ورسي سمندر ته ورسي یا دینه علاوه چې هغه ندی او نالې چې ورته ویل شي دا انسان تالابونه وغیرہ جوړ کی او هغه کې هغه اوبه سٹور کی ځان د پاره نو دا د اوبو چې کومه سلسله ده د الله رب العزت په فضل سره ده الله تعالی وی وإنا علی ذهاب کومګه غواړو دا اوبدنه هم تختول شي لری کول شي اوس دا اوبه کزمکه دومره لاندې بوزي چې ته راو باسل نشي یا الله رب العزت اوبه چې څومره راووريږي د بخارات په شکل کې برواله نو انسان او ساروي دواړه به د تندې هغه مرشي نو الله رب العزت بقدرن دا هر څه په یو اندازې سره را لیږي حالکه هغه په دې باندې هم مکمل قدرت لري چې دا شی واپس واخلي یعنی یو نعمت درکړې ده نه ادا هغه په اختیار کې دی چې څنګه درکول شي دغه شانتي لری کولې هم شي نو مطلب دا دی چې د نعمت ملاوېدو باندې شکر ادا کول شکر ادا کې نه بدل نور سیوا بیا دی وبو سره الله رب العزت څه دل پیدا کړي باغونه دل پیدا کړي د کجورو د انګورو او دین علاوه څومره میوې دي څومره میوه‌جات دي داغه زمونږه قتل غواړو نو د رمضان د میاشت کې مونږه کته شو چې کم کم فروټ دي چې دې علاقو کې کیږي هم ناغم دلته نن موجود دي د دنیا ګډ ګډ هغه میوه‌جات یعنی دا لیچی ته وګوره کیوي ته وګوره او دا شانته نور چې مختلف پپیتا دا سيزونه خو چې موږ چرته لیدل کوو او دا هم سيزونه الله رب العزت پیدا کوي د دې ځمکې نه پیدا کوي او تا ته را رسي دا د رمضان المبارک خصوصي د الله تر طرف نه د کې یو برکت وي چې د هر یو کس غریب نه غریب کس د سرخان ډک عام حالاتو کې چې د یوې خانه جوړولو هم یو کس وس نه لري الله تعالی په دې میاشت کې داغه دسترخوان هم ډک دا د رمضان برکات دي الله رب العزت و شجرتن خادي سره سره یو داسې ونه ده چې هغه تور سینا دا کوه تور هغه غر دی چې حضرت موسی علیه السلام په هغه باندې الله تعالی سره به هم کلام کېده خبرې اترې به کولې او دغه علاقې ته دغه ځای ته سینا ویل شي نو دا تور سینا چې کوم دی نو په دغه علاقه کې د زیتونو د بوټي ډیر زیات کېږي نو دا غي طرف ته اشاره ده چې تور سینا کې وګورئ چې التکی تاسو ته یو داسې ونه ملاويږي چې تنبت بالدهن په هغه کې تیل پراتی مطلب دا چې دا غینا د زیتونو دا تیل راوځي ډیر قیمتي تیل دی او عربو کې جنو دا ډیر مرغوب هم دي تر اوسه پورې اوس هم چې څوک دا کم کس خلک چې نو دوبای موبای کې وخت تیر کې د دې کورونو کې اکثر زیتون پراتی دي الله رب العزت وسبغن سبو اصل کې رنگ ته وي خدل دکې د سالن په معنا کې را شوریا په معنا کې یعنی هغه سالن چې خوشبودار دی او هغه خوړلو سره خوړون کې هغه ته خوشحالي حاصلېږي للآکلین خوړل کې نو ګورئ دا داسې یو میوه ده چې دا شانتي هم استعمالېږي او دې سره دا چې کوم تیل دی دا تیل مختلف طریقو سره استعمال نه علاوه دا د خوراک د پاره هم استعمالي او بهترین سالن نن هم عرب چینو دا زیتون د تیل ته یو بهترین سالن وای وان لکم فی الانعام لعبرة
بیا دې سره سره د ځمکې د پاسه چې کوم ګرځېدونکي چار پایان دي هغې کوم ستاسو دپاره بل لا عبرت دی. عبرت څه مطلب چې دې کې هم د الله رب العزت توحید دلایل دي. الله رب العزت دا ستاسو دپاره پیدا کړي دي چې ګوره اوس وګوره چې دا کوم څاروي چې د هغې دا پی مونږ استعمالو الله تعالی وایي د هغې د خېټو دننه نه بل ځای کې 14 کې سپاره کې مونږ ویلو چې من بین فرس و دمن د غلازت او د وینې د منځ ډله مونږ دا راوباسو خو پای بالکل صفای خوشبوداري نه پکې د وینې هغه سوروالي نه پکې د غلازت بدبویي بلکې بالکل صفا سوترا خوشبودار مشروب دی. نو دا د الله رب العزت و انسان باندې یو لوی احسان دی. ولکم فیها منافع کثیره او دې کې نورې ډېر زیات منافع دي. دغه پایو نه څه نه جوړي بیا دا شان دا چې کوم څاروی دی د دې څاروي د څرمنې نه څه نه جوړېږي. ومنها تاکلون او د دغه څاروو غوښه هم تاسو خورئ او دې سره سره وعلیها وعلى الفلک تحملون په دې څاروو کې بعض داسې دي چې هغې باندې سورلي کېږي او دې سره چې کومې کشتۍ دي نو ګوره الله رب العزت په اوبو کې هم ستاسو د سفر دپاره بندوبست کړی. نو دا ټول انعامات دا په دې باندې دلالت کوي چې یو الله دی هم د هغه ورکړه ده ستاسو دپاره. نو اوس د هغه حق دا دی ستاسو دپاره چې تاسو د هغه دپاره سجده ولګوئ او هم د هغه په نوم باندې منښتې ومنئ او د هغه په نوم باندې قرباني کوئ. الله تعالی دې عمل کولو توفیق راکړي. ولقد خلقنا او بېشکه پیدا کړل مونږه فوقکم ستاسو د پاسه 7 طرائق و اسمانونه وما كنا او نو مونږه عن الخلق د خپل مخلوقنا غافلین غافلا وانزلنا او نازل کړي مونږه من السماء د اسماننا ما ام بقدر او په اندازا فاسکناه پس ځای ورک مونږه دیتا فل ارض پزمکه کې و ان او بشک مونږه علی ذهاب پل رکولو به د دې هم لقادرون قادر یو فانشأنا بیا پیدا کړل مونږه لکم تاسو د پاره به ودې سرا جناتن باغنا من نخیل د کجورو و اعناب او د انګورو لکم فیها تاسو د پاره پدې کې فواکه هو میوې دي کثیرتن ډېرې ومنها تاکلون او د دین تاسو خورئ وشجرتن او یو بلعونه ده تخرجو چراوزی من تور سیناء د تور سینانا تنبتو اغراٹو کیگی بدوہنی پتیلو وصبغن او سالن سرا للآکلین دخوڑن کو دپارا وَإِنَّ لَكُمْ او بیشک تاسو دپارا فی الانعامی پچار پایانوں کے لعبرہ عبرت تے نسخیکم منسکو تاسو تا مما داغسنا فی بطونها چد دوی پخیٹو کی دی ولکم فیها او تاسو دپارا پدے کی منافع کثیرتن فائدے دی ڈیرے ومنها تاکلون او بازی دین تاسو خورئی وعلیها او پدی باندے وعلى الفلک او پکشتو باندے
तुहमलून तासु स्वरोले शई। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।